बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामونه او نیکی هیلې ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي کلاس سره حاضر یو. ملګرو، نن ستاسو لپاره ما یو بل ډېر امپورټنټ کلاس تیار کړی دی. ملګرو، په ننني کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش 50 هغه الفاظ ښایم کوم چې تاسو په روټین لایف یا په روزمره ژوند کې استعمالوئ. خو د کلاس شروع کېدو نه مخکې ملګرو، تاسو ته یو درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ چې څومره نوې ویډیوګانې دي چې هغه تاسو ته مخې ته راشي. کاینډ ته په پښتو کې وایي مهربانه. اټینټیو توجه ورکولو والا. اټینټیو توجه ورکولو والا. لوینګ مینه کوونکی. مینه کوونکی ته په انګلیش کې وایي لوینګ. کیرفول محتاط. کیرفول محتاط یعنی ډېر احتیاط والا. هارډ ورکینګ خواریکښ. هارډ ورکینګ خواریکښ یعنی سخت محنت ته په انګلیش کې وایي هارډ ورکینګ. امپیشنټ بې صبره یعنی چا کې چې صبر نه وي هغه ته وایي امپیشنټ. کریټیو تخلیقي کم کس چې نوي نوي څیزونه جوړوي هغه ته وایي کریټیو. فیتفول وفادار. پرسسټنټ ودرېدونکی یعنی کم کس چې په خپله خبره یا فیصله باندې ودرېدونکی هغه ته وایي پرسسټنټ. سینسیبل پوهه سړی یعنی کم کس چې پوهه وي هغه ته وایي سینسیبل. ریشنل د عقل خاوند. ریشنل د عقل خاوند. سیلف کانفیډنټ په ځان باوري یعنی څوک چې په ځان باندې یقین ساتي هغه ته وایي سیلف کانفیډنټ. جیلس حسد کوونکی. جیلس حسد کوونکی. کیرلیس لاپروا. کیرلیس لاپروا. پیشنټ صبر والا. پیشنټ صبر والا. پلیسډ د سړي سینې خاوند یعنی د غټ زړه والا سړي ته وایي پلیسډ. ایموشنل جذباتي. جذباتي ته په انګلیش کې وایي ایموشنل. روډ بد اخلاقه. روډ بد اخلاقه. ډس هانسټ بې ایمانه. ډس هانسټ بې ایمانه. بیډ ټیمپرډ بد مزاجه. بد مزاجه ته په انګلیش کې وایي بیډ ټیمپرډ. سټب بارن ضدي. ضدي ته په انګلیش کې وایي سټب بارن. سینسیټیو حساس. موږ وایي دا سړی ډېر حساس دی نو هغې ته په انګلیش کې وایي سینسیټیو. انټیلیجنټ ذهین. انټیلیجنټ ذهین. ذهین ته وایي انټیلیجنټ. نایس ښایسته. نایس ښایسته یا ښه. انرجیټک تکړه یا قوي. تکړه یا قوي ته په انګلیش کې وایي انرجیټک. انپلیزنټ بې مزې. بې مزې ته په انګلیش کې وایي انپلیزنټ. ټاکټیو کړتو یعنی کم کس چې ډېرې خبرې کوي هغې ته وایي ټاکټیو. لایولی ژوندی. شی شرمیدونکی. شی شرمیدونکی. فرینډلی دوستانه. فرینډلی دوستانه. تھاټفول فکرمند. فکرمند ته وایي تھاټفول. جنرس صحیح. موږ وایي دا کس ډېر صحیح دی هغه ته وایي جنرس. ډیسوبیډینټ نافرمانه. نافرمانه ته په انګلیش کې وایي ډیسوبیډینټ. وریډ فکرمند یا پریشانه. ډیټرمینیشن ټینګ عزم یعنی کلکې وعدې ته وایي ډیټرمینیشن. ورسټایل بدلیدونکی یعنی کم کس یا کم څه چې زر زر بدلیږي هغې ته وایي ورسټایل. کریزي مجنون. کریزي مجنون. چیرفول خوشمزاجه. خوشمزاجه ته په انګلیش کې وایي چیرفول. پیزیمیسټک ناامیده یعنی چې هر څیز نه ناامید وي هغه ته وایي پیزیمیسټک. اپټیمیسټک خوشباور یعنی چې ښه ګمان لري هغه ته وایي اپټیمیسټک. سیلی بیوقوف. سیلی بیوقوف. لیزي سست. لیزي سست. موږ دا کس ډېر سست دی نو هغه ته په انګلیش کې وایي لیزي. سینسیر مخلص. سینسیر مخلص. کام خاموش یا غلی. کام خاموش یا غلی. پیرلیس نه یریدونکی. پیرلیس نه یریدونکی. انکشیس اندېښمن یا پریشان هغې ته په انګلیش کې وایي انکشیس. امیجینیټیو خیالي. امیجینیټیو خیالي. ناټي ورانکاری. ناټي ورانکاری. هانسټ ایماندار. هانسټ ایماندار. اوبیډینټ تابعدار. تابعدار ته په انګلیش کې وایي اوبیډینټ. همبل عاجز. عاجز ته په انګلیش کې وایي همبل.
डिस्क्रीट अक्लमंद, डिस्क्रीट अक्लमंद. ملګرو دا زموږ نننی کلاس امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي. که چېرې غواړئ چې دغه رنګې نور کلاسونه او ویډیوګانې وګورئ نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ. که چېرې تاسو ته کوم نور معلومات پکار وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. والسلام.